بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ بچا ستاسو ډیره زیاته مننه. تاسو موږ مقرره کړم په دې باندې ډېر زیات خوشاله یو په یو ښه موقع کې تاسو موږ مقرره کړه ځکه چې دا ډاکټر حیدر علي خان چې کوم په پاکستان پیپلز پارټي کې شمولیت کوي نو دا ډاکټر حیدر علي خان د شمولیت داسې عام شمولیت نه دی، دا ډېر لوی اهم شمولیت دی ځکه چې ډاکټر صاحب د سیاست په دې تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري. د صوبایي وزیر پاتې شوی دی، د بار بار منتخب شوی دی او د دې نه علاوه د 13 پیره باندې د صوبایي اسمبلي هم ګټلې وه، قومي هم ګټلې وه، بلکې زموږ دا خوشقسمتي وه چې هغه د دې حلقې هم MNA و. نو دی چې پاکستان پیپلز پارټۍ له راغی نو بیا د ده څه ذمه داریانې هم دي ځکه چې دلته کې یو داسې مضبوط کسان دي لکه موږ انجینیر امیر مقام والو نو دی یو قسم له د هغه نه د ده پوزیشن مضبوط دی او کمزوری نه دی ځکه دی د هغه د ټکر هم یو سړی دی. زموږ دا خیال دی چې یاره په سوات کې چونکې اوس د وزیر اعلی یو دور تېر شوی دی او موږ دا هم خواهش دی که ډاکټر صاحب دی پاکستان پیپلز پارټۍ له راشي او دی پکې د وزیر اعلی په دې چوکۍ باندې الله تعالی منتخب کړي په دې موږ خوشحالي وو. دې نه علاوه که فرض کړه ډاکټر صاحب MNA جوړ شي د ده سره مخکې زیاتي شوي دي، ناانصافیانې شوي دي، دی مخکې نظرانداز شوی دی نو چې دی نظرانداز شوی دی نو دی د هغې په هغه تناظر کې د هغې په وجه باندې دی پاکستان پیپلز پارټۍ له راځي چونکې دا یو هوا خوره شوې دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ وفاقي حکومت جوړېږي او پاکستان پیپلز پارټۍ بلاول بھټو چې دی هغه وزیر اعظم جوړېږي نو دا یو هوا په دې ملک کې خوره شوې ده او ډاکټر صاحب هم په دغه نظریه باندې پاکستان پیپلز پارټۍ جوین کړې ده چې هر زما کارکنان هغه متاثره پاتې شوي دي، محرومه پاتې شوي دي. د ډاکټر صاحب سره اوس ډېرې لویې ډلې رالې، د ده سره د هغه PTI خلک هم راله، هغه هم په زرګونو په لکونو راله او د ده سره د پاکستان پیپلز پارټۍ دیرینه کارکنان هم ملګري شو. د ده سره زموږ غونته کې دا نه وي چې پاکستان پیپلز پارټۍ کې شامل شوي دي، جذبه یې دی چې موږ د پاکستان پیپلز پارټۍ په دې پلیټ فارم باندې خپل د عوامو خدمت وکړو. نو زموږ ورسره هم مینه ده، موږ له یو کس پکار دی چې هغه لیډرشپ کوالټیز دي او هغه صرف او صرف ډاکټر حیدر علي ماته ښکاري په دې سوات کې چې هغه د دغه خلکو د هغه PTI د هغه لیډرانو هغه کم چې اوس د بازدرې د ګیدړانو په شان دي ورک دي پته یې نه لګي چې په کومه سونه ننوتي دي. د بازدرې د دغه ګیدړانو د مقابلې سړی دی، د پښتو سړی دی، د نوشروان خان زوی دی، د ازیخیلو د خاورې یو نور زلمی دی. نو موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو او هغه ته موږ به دواړه لاسه باندې سلام کوو او بیا د دې سیدانو د دې پلیټ فارم نه ورته سلام کوو او دا سیدان خو داسې خلک دی چې 15 وخته پې الله تعالی سلامتي وایي نو د هغې د دې پلیټ فارم نه موږ پې سلام کوو. الله تعالی دې وکړي چې د دې غریب عوام او د دې محرومې طبقې کوم چې سیلاب متاثره کړه، کوم چې دهشتګردۍ متاثره کړه، کوم چې په هر لحاظ متاثر شو، بېروزګارۍ متاثره کړه ځکه د غریب سړي وس کم ځای و چې به 10 لاکه به خپل بچي له کلاس 4 نوکري اخیسته. نو د دې خلکو هغه دغه مونږ ډاکټر صاحب کینو مونږ وایو که هغه راشي نو د ده بیا ډېر ځانګړی مقام دی او زه ورته ډېر زیات سلام پیش کوم او دا یو ټکی به پکې لږ په انګریزي کې هم ویم چې ډاکټر صاحب وی آر very very happy to the very very presence of your joining Pakistan People's Party क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी is the party of poor people, poor masses. دا د غریب پارټي ده او ډاکټر صاحب هم د غریب عوام دپاره پاکستان پیپلز پارټۍ کې شامل شوی دی. نو ویلکم ډاکټر صاحب او تھینک یو بچا چې تاسو پکې موږ له مقرره کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
دا بنیادی طور استعمالیه مونږه او میټینګ